دغه چې قصاب چا باندې قرض لري خرڅ کړی نو چې لري قرض ورکړی خو بیا هغه سړی تیر او هغه پیسې نه ورکولې او د پیژاندنه نو د په چل ول کې هغه سړی معلومونه چې څوک به ولراله نو دې قصاب به ورته ویل چې هلکه څنګه څه خوندي وو نو ویل هغه به ورته ویل چې د څه شي نو ده به ورته ویل چې زه یار بستني بیا به بل راغی هلکه ویل څه خوندي وو نو هغه به ورته ویل د څه شي نو بس ده به ویل یار بستمني خو په دې کې دغه شاته وخت به تېرېده او ده به تپوس کاوه خو اخره کې هماغه سړی راغی چې پاچا به چاته قرض لرې وړی بس ورته یې ویل هلکه ویل څه خوندي وو هغه ویل والله چې یار ډېر کلک وو پخېدم نه کلک وو او بیا یې خوندم نه وو مړه لږ دغه مو که نه کولمې دې هم پکې راله ډېرې اچولې هغه ویلې بس خدای پاک په ګوتو راکړې نو بس هغه یې بیا ونیوه د هغه خپل دغه واخسته خپلې پیسې دې واخیستې دا پیریان داسې یو دغه دی چې زمونږ کلي کې یو سړی و هغه بل سړي باندې پیسې حسابولې حالانکې پیسې پرې نه وې په دې وراړولې خو ده به ویلې نه ویلې زما پې دي نو یو ورځ یې دا مشران را روان کړه چې سړي سره حساب کتاب وکړو نو بیا یې په ده ور واړولې نو بیا ورته هغه سړي یو مثال ورکړه مثال یې ورته داسې ورکړی چې پخوا یو زمیندار و هغه یو پټي کې داسې کنده و هغې کې یوه کوله نو ویلې هلته د پیرانو کورونه و هغوی ورته وویل یو پیری ونه راغی ورته ویې ویل چې زمیندار ماما ته چې دا پټی اړی دومره خواري کې او غوانم ستړي کې او ځانم ستړی کې او تخم هم چې تاوانم کې نو خوښه دې نه ده چې دا زموږ کورونه دي دا مه ورانوه او ځه چېرته لاړ شه د دې بدله موږ اجاره درکوو نو ویل هغه زمیندار ورته وویل چې څومره اجاره به راکړې زمیندار دې پیري ورته وویل چې څومره اجاره به راکړې دې زمیندار ورته وویل چې یاره بس یو 100 منه راکوه نو بس هغه ورته چې بلکل چې 100 منه غنم بدله در کوم بس زمیندار قولبر روانه کړل او راغی په بل پټي کې کار کوي چې په بل پټي کې کار کوي نو بس په دې منځ کې د پیرانو بل مشر دی هغه راغلی دی د دې کشر نه یې تپوس کړی دی چې یاره څه میلمه یا څوک به تلي راغلي نه و ده ورته ویلي دي چې یاره یو زمیندار راغلی و دا ځای یې اړاوه ما ورته ویل چې دا مه اړوه 100 منه غنم اجاره مې ورته ومنله دا خبره مې ورسره کړې ده نو ویل دې مشر پیري ورته وویل چې د خدای انصافداره پیران چاله غنم ورکوي شا به په سړي پسې ځان ورسوه ورته ووایي چې یوه دانه غنم به م رانه ونه ویني نو ویل هغه چې لاړی نو ویل زمیندار په پټي کې لګې وویل دا غوان هم ښه ګرم شوي وو دا لکۍ م والله و که نه او ډېر لکه ستړي مو او پرشېدلم او ویل دې زمیندار سره یوه چوکه وه هغې په دې سر کې اوسپنه وه ده هغوی به یې پسې نیغ وه او هغه سیخ یې پکې اچولی و تېره غوندې او نو ویل ده داسې کار کوه ویل دغه د پیرانو چې دا کم کس چې وله مشر ورته وویل چې یاره ورته ووایه زمیندار ته چې اجاره موږ نه منو که نه پیران چاله دا شی نه ورکوي ګوره د دې په تمه نه شي نو ویلې چې دا پیری وله را روان دی ویل ده ورته دا سیخ مخامخ که داسې چې ته بیا څنګه رالی دلته څه پسې رالی نو ویل دا پیری دغه ستنې نه ویرېده که نه چې ویرېده نو ویل ورته یې ویلې چې یاره زه خو دې نه رالمه چې ته به دغه غنمو سره سوټي به غواړې خبره یې ولټه کړه لکه نه ویرېده نو موږ هم ویرېږو هر سړی ویرېږي دا زړه دی که نه د وخت دی نو ویل هغه زمیندار ورته وایي چې هلکه زه به 100 منه غنم دي یو 100 ټیمه ورسره غوړي م ورکوه نو بس ویل چې کور ته راغی نو ویل هغه دغه ورته وویل هغه مشر چې څنګه چې د اجاره دې په زمیندار ختمه کړه ویل چې نه که نه یار 100 منې را باندې غوړي م کېښودل پوه شې نو هغه فیصلې والا ده ته دا مثال ورکړه چې تا ویلې چې یاره راځئ ما سره لاړ شئ او په ده مې پیسې دي راځئ ما سره لاړ شئ جرګه دې م راټوله کړه او اوس در باندې پیسې هغه در واړولې که نه